سلام دوستانو، خو دې دو کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو د دې باره کې ده چې د یو د جینۍ خاوند د هغې نه ډېر زیات بهر وخت تیر کي، نو باید څه کیږي؟ دا ولې کونې کیږي؟ د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغرنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو، دارنګې ډېرې جینکۍ وي چې د هغې خاوندان بهر ملک ته مزدورۍ له لاړ شي او هغې ډېر وخت بهر تیر کي، نو د هغې ښځې غلط سوچونه کوي. دوستانو، څنګه چې هلک د جینۍ نه ډېر زیات وخت بهر تیر کي، جدا تیر کي، نو چې څنګه د هغې شهوت راپاسي او هغې زنا کوي، نو همدغرنګې د جینۍ هم دا ذهن کې راځي او د هغې شهوت راپاسي او هغې بیا هم زنا کوي. دوستانو، خو هغې بیا دارنګې زنا نه کوي، هغې د شا د اړخه زنا کوي، ځکه چې هغې سره دا یره وي چې خاوند یې بهر وي او هغې چېرته حمل وانخلي. دوستانو، ښځه 4-5 میاشتو پورې ځان ساتلی شي، خو د هغې نه پس د دې شهوت دومره زیات شي چې دا بیا ځان نشي ساتلی، یعنی د دې شهوت دومره زیات شي چې دا ځان نشي کنټرول کولی. نو دوستانو، کم کسان چې مسافرتیا کوي هغوی له پکار دي چې 6 میاشتې پس خامخا خپلې ښځې له چکر وهي. دوستانو، دا ښځې به ډېرې زیاتې کنجرې وي چې دا دارنګې کار کوي، ځکه چې دی له دا پکار دي چې دی ځان کنټرول کي او د خپل خاوند واپس راتګه پورې صبر وکي او په اسلامي طریقه باندې خپل خاوند سره د په سنت طریقې باندې کوروالی وکي او د دې نه ګټې واخلي. ځکه دوستانو، چې یو ښځه خپل خاوند سره کوروالی کوي نو په دې باندې دې ته ثواب ملاویږي. نو دې جینۍ له پکار دي چې په اسلامي طریقه باندې دې خپل ژوند تیر کي او د خپل د خاوند عزت خیال دې وساتي، ځکه چې په اسلام کې ښځې ته دا حکم شوی دی چې هغه به د خاوند نه بغیر بل چا سره کوروالی نه کوي، ځکه چې دا په زنا کې راځي. نو دوستانو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایدې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.